سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، دا د دوو نجونو کیسه ده چې د معاینې لپاره د یو پردي کس کور ته ورځي، خو هلته له داسې څه سره مخ کېږي چې موږ یې هېڅکله فکر هم نسو کولی. نو راځئ پوه سو چې له هغوی سره څه پېښ شول. د کیسې په پیل کې موږ یو سړی وینو چې د برېښنا پر خادو باندې نمبرونه لیکي، خو ناڅاپه تږی کېږي. له بده مرغه د هغه سره اوبه هم ختمې سوي وې. هغه د نږدې یو کور دروازې ته ورځي چې د اوبو غوښتنه ترې وکړي. د کور مخې ته یوه غوا هم تړل سوې وه. سړی دروازه ټکوي او د یو چا د راتلو انتظار کوي. هماغه وخت د کور دننه څخه د یوې نجلۍ د چیغو غږونه اورېدل کېږي. په همدې شېبه کې موږ یوه ښځه هم وینو چې د دروازې پر لور باندې را روانه ده. دلته صحنه پرې کېږي او کیسه د انوجا په نوم یوې نجلۍ ته رااوړي. انوجا له خپلې کورنۍ څخه لیرې په ښار کې اوسېږي. په هغه وخت کې هغه له خپل نامزاد ویباو سره وه او د هغه په اړه یې فکر کوي. ویباو غوښتل چې انوجا بیرته کلي ته ولاړه سي او کار ونه کړي، ځکه چې هغه یوازې په ښار کې اوسېدی او د همدې له امله په کلي کې د هغې په اړه باندې ډول ډول خبرې کېدلې. خو انوجا له پیل څخه غوښتل ښوونکی سي او بله ورځ یې د ښوونځي لومړۍ ورځ وه. له همدې امله هغې کلي ته د تلو څخه انکار وکړي چې دا کار ویباو ډېر په غوسه کړی و. وروسته انوجا ورسره خبرې کول بند کړل او ویده سول. کله چې ښوونځي ته رسیږي، پلار یې ورته زنګ وهي او ورباندې غوسه کېږي، ځکه چې هغه د ویباو له امله خپله دنده نه و پرېښې. خو انوجا د خپل پلار خبرې هم نه اوري او ښوونځي ته ننوځي. هغه هلته له امول جوشي په نوم یوه ښوونکي سره مخ کېږي چې په لومړۍ ورځ هڅه کوي چې د انوجا سره ملګري سي. خو انوجا دا هر څه درک کړل او پر هغه باندې هېڅ پام نه کوي، خپل کار ته دوام ورکوي. کله چې د ورځې ټولګۍ پای ته رسیږي، مدیر انوجا له امول سره د جنګنا لپاره لیږي. انوجا مدیر ته وایي چې زه له امول سره ځان خوندي نه احساسوم